لا تورخم څخه بیړنۍ خبره ده چې په تورخم کې تازه څه شوي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان پولیسو دوه افغانان د بهرنیو پیسو د بې قانونه لیږد په تور ونیول. د پاکستان د پیسو سپینولو ضد ادارې چارواکي وایي د دې ادارې مامورانو دوه افغانان په تورخم کې له 1 لک سعودي ریالو سره ونیول. د دې چارواکو په خبره د پیسې په هغه ویل چارې کې پټې شوې وې چې په دې دوه کسانو کې یو کاره و. پاکستاني ډان ورځپاڼې د بېنومه سرچینو له خولې لیکلي دي چې دا پیسې د روزلو شویو سپیو په همکارۍ وموندل شوې. د دې ورځپاڼې د راپور له مخې دا دوه کسان سره وروڼه دي او یې ځایي بنکونو ته لیږدول شوي دي. د دې کسانو نور معلومات او د پیسو د لیږد په هکله د دوی ځانګړی هدف نه دی ډاګیر شوی. پاکستاني چارواکو دا هم نه دي ویلي چې دې کسانو دا پیسې افغانستان کې پاکستان ته لیږدولې. بلخوا په عملي اقداماتو سره د افغانستان روغتیایي وضعیت کې بدلون راتلی شي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روان بیړني روغتیایي وضعیت پر وړاندې د همغږۍ او پیوستون غوښتنه وکړه. دې سازمان ویلي چې د سرچینو په شریکولو، د معلوماتو په ورکولو او عملي اقداماتو سره کیدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایي رئیس ډاکټر مایکل راین په یوه جلا شویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. هغه پرون ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له زیات کمښت سره مخ دی او دغه وضعیت به د دې سبب شي چې د دې هیواد 8 میلیونه وګړي له روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتونو ته اړتیا لري چې له دې ډلې 9.5 میلیونه یې ماشومان او له 3 میلیونو زیات یې ښځې دي.